ډېره دردناک او ډېره ښکلې افسانه ده د ښاغلي ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب. که چا لوستی نه وي ویلولی، که چا اورېدلی نه وي لازم یې واورئ. فینټم پین وایي هغه درد ته چې کله یو عضو قطع شي، کټ کړی شي، لکه مثال خبره لاس وي یا خپه وي، ګوته وي، او له سره د دې چې هغه عضو وجود کې نه وي، هغه زموږ د وجود نه لرې شوي وي، خو بیا هم هغه عضو کې، هغه د بدن حصه کې چې کوم مریض وي هغه درد محسوسوي، نو داسې درد ته فینټم پین ویل کېږي. نو ډیره زیاته اوږده افسانه نه ده، البته ډیره لنډه هم نه ده، خو ډیره ښکلې افسانه ده. ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. فینټم پین د ښاغلي ډاکټر همدرد یوسفزي صاحب افسانې ته. او دغه افسانه چې دی د دوی یو کتاب دی نوکار سحري، په هغې کې هم شامله ده. ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. زه نه پوهېږم چې دا زه په کوم غم واورېدم. ما ته ایله یاد شي چې زه د 6م کلاس طالب العلم وم، چې یو وار د خپل تره ګل اغا سره د ښار اسپتال ته تللی وم. دغه وخت ګل اغا تره په دغه روغتون کې ډسپنسر و. د سرجري واډو دغه غټ حال کې بلا ډېر کټونه پراته وو. څه مریضان خاموش وو، خو ځینې مریضانو د درد نه چغې وهلې. ما ته مې کاکا وی دغه مخامخ چې ولاړ دی دا ډاکټر صاحب اوس د برطانیې نه راغلی دی، لا کم عمره دی خو غټ سرجن دی. ما په وړومبي ځل سرجن صاحب ولیدو. هغه شین لنډ شان قمیص او شین پرتوګ اچولی و، یو ماسک غاړې ته و. دغه ورځ شوه او زما د ژوند ارمان هم دغه و چې زه دې هم سرجن جوړ شم. سره د دې چې ما ته بلا موده پس خبر شوی و چې سرجري خو بلا ګران کار دی، غټ زړه غواړي. په چاړه د سړي خېټه خلاصول څه ګپ خو نه دی. ولې نه پوهېږم چې د لونګین یا دعا وه که زما ارمان چې آخر ما ته هم په میډیکل کالج کې داخله میلاو شوه. ما ته هغه ورځ هم یاده ده چې د اناټومي په کلاس کې چې په اول ځل یو مړی داسې سیرې ویرې ولیدو او پروفیسر راته د هغه په هډوکو کې مسلز ښودل شروع کړل. نو زه بېهوشه شوم او بیا د دغه ورځې نه پس زه چېرته ډایسیکشن هال ته نه وم تللی، خو کله کله به د غیر حاضرۍ د ویرې لاړم او شاته به ولاړ وم. وختونه تېرېدل، نو وخت سره ورو زما نه دغه کمزوري ووتله، او سره د دې چې ما د سرجن جوړېدو اراده اوس تر کړې وه، او دا مې ویلي و چې زه به چېرته سکین ډاکټر یا ډرمټالوجیسټ شم چې کار مې اسان وي. د ایمرجنسي د ډوټۍ نه به هم خلاص یم، خو کله کله به د ماشوموالي هغه ارمان بیا په زړه کې سر کوواهو او زما د سرجن جوړېدو اراده به لا پخه شوه. ما په کتابونو کې دا لوستي وو چې د سرجن دپاره مخامخ په سرجري ټیبل پروت بس یو ناروغ وجود دی، او د سرجن کار دغه ناروغه وجود جوړول دي. دې کې به د مینې او وینې احساس دومره معنی نه لري، ګنې نو زړه سواندي سره بیا شاید هغه کار هغه شان ونشي لکه څنګه چې په کار وي. ما بلا ډېر اپریشنونه وکړل، زړه مې کلک شوی و. انسانان د درد او تکلیف نه خلاصول وو، ولې دا نن زه بیا څنګه هغه ماشوم شوم؟ زما زړه خولې له راغی. ما ملګري ډاکټر اصغر ته وویل بس ته د دغې ماشومې اپریشن وکړه، زما طبیعت بالکل خراب دی. دغه ماشومه خدای خبر ولې ما به چې ورته کتل راته مخې ته به خپله لور ودرېده. دا یو عجیبه اتفاق و چې د دغې ماشومې نوم سدرا و او زما د لور نوم هم سدرا و. عمرونه یې هم د لږ ډېر فرق سره یو رنګ و. دغه ماشومه پرون د شمالي وزیرستان نه راوړې شوې وه چې د ښخ شوي ماینز له کبله یې ښې پښه مکمل الوتې وه. زما بلا کوشش و چې دغې ماشومې پښه بچ شي، خو ونه شوه، او نن دا فیصله وشوه چې د ګنګرین مسلسل زیاتوالي له کبله دې ته اړ یو چې د دغې ماشومې پښه د زنګون نه لاندې کټ کړو. امپیوټیشن عام طور د سرجري تر ټولو نه اسانه کار وي، خو چې زما په ذهن کې به دغه ماشومه راغله نو ما به محسوس کوله لکه چې دا زما لور سدرا ده. ما یو ځل بیا ډاکټر اصغر ته معذرت خو نه پوهېږم
ډاکټر اصغر ولې زه دغه درد نه تېرولم. ما سوچ کوو چې زما د هسپتال نه په سبانه چوټي اخلم او لږ آرام به وکم چې واپس شم، نو د دغې ماشومې اپریشن به هم شوي وي او دا به د یوې پښې سره تر کوره رخصت شوي هم وي. خو زړه مې دغې ته هم سم نه شو. ما ډاکټر اصغر ته وی بس سمه ده، د دغې ماشومې ژوند بچ کول اړین دي، تاسو پری اپریټیو برابر کړئ نو زه درځم. زه څه خبر وم چې دغه درد کیفیت مبالغ ونی کړي. د اپریشن نه وړاندې چې موږ د ماشومې د خپلوانو نه د هغې د پښې د کټ کېدو اجازه اخیسته او هغې ته دستخط پکار و، نو زه د کاغذونو سره بهر د واډ نه راووتم. ما وی سدره وزیر ماشومې سره څوک دي؟ یو اومه خو له هلک چې ایله به د 14 کالو مخې ته شو، ډاکټر صاحب زه یم. او ما وی چې لکه زه به اوس لیونی شم، د یوې خور نه پښه پرې کوم او د یو ورور نه دستخط اخلم. ما وی بچیه ته خبرې ستا خور سخته جوبل ده، مونږ اپریشن کوو، دغه اپریشن کې کیدای شي د هغې د ژوند بچ کولو دپاره د هغې پښه پرې کوو. ماشوم نه لکه چې ساه وتی وه، هغه خپل پکول د سر نه لرې کو او پورته کتلې شروع کړل، شونډې یې کلکې کړې لکه چې یوه تیره کریکه وهل غواړي او د ډېر ضبط باوجود هم د سترګو نه رڼې رڼې اوښکې روانې شوې. بیا یې په غريو نیولي غږ کې وی ډاکټر صاحب که زما د پلار سره خبرې وکړي نو ښه به نه وي. زما ساه لږه په وار شوه. ما وی زه ښه ده، پلار به یې حوصلې والوي. خو زما د حیرت انتها هغه وخت نور زیاته شوه چې هغه اوښکې پاکې کړې او ما ته یې وویل چې پلار مې په سعودي عرب کې دی، که ته ورسره په فون خبرې وکړې. ما وی ښه سمه ده، ما ته یې نمبر راکړه او هغه زر د پلار نمبر ملاو کو. ما وی زه ډاکټر عزیر خبرې کوم، ستا لور د ښخ شوي ماین په حادثه کې جوبل شوې ده، د هغې اپریشن دی، مونږ کوشش کوو د هغې ژوند بچ کړو، خو دغه دوران کې که د هغې پښه بچ پاتې نه شي نو تاسو اجازت کوئ. او د بلې غاړې نه په فون د سلګو او هټکو یو اواز زما زړه داغ داغ کو. ما وی چې څه وکړم، ما ته بیا خپله لور سدره مخې مخې ته شوه. کاکا چې سا شو نو راته یې وی ډاکټر صاحب چې د دغه ماین سره هم هلته مړه وې نو ښه به وه، څه وکړو بدبخته یو، دغه ماشومه به ګوډه څنګه ووینه. او بیا په چغو شو. ما وی ورور مې حوصله کوه، ژوند مهم دی، ژوند ښکلی دی او ما په ژوند کې په اول ځل محسوسوله چې زه هسې بکواس کوم، نه ژوند مهم دی او نه ښکلی دی. هغه لږ په حوصله شو، وی تاسو چې څه وکړل بس هغه سم دی. دا اول ځل و چې ما په دغه کاغذ صرف دومره ولیکل چې د مریض پلار له کوره لرې دی او هغه سره رابطه ممکن نه ده. زه تر ننه نه یم پوهه چې ما د سدره د پلار اجازه ولې هلته په لیک کې رانوسته. دغه وخت زه د سرجن په ځای شاید پلار جوړ شوم او ما ته داسې محسوس کېده لکه چې زه د خپلې لور دپاره دستخط کوم. اپریشن وشو، مونږ د سدره د زنګون نه لاندې جوبل خپله ریکا، د سدره ژوند بچ شو. د اپریشن په 3مه ورځ چې ما سهار راوند کوو نو سدره په کټ کې هم هغسې پرته وه. معصوم مخ ته ما سم نه شو کتی. ما به کوشش کوو چې زه زر تر زره د دغه بیډ نه تیر شم. زه لږ پښه نیولی شوم. ما وی سدره څنګه ده؟ هغه مسکی شوه، وی زه خو اوس جوړه یم. دغه نرسه ماله چوټي نه راکوي، هر سهار ماښام راکې ستنې ټومبي، د 6 کالو د ماشومې معصومیت خدایه. ما وی بچیه درد خو نشته؟ وی ډاکټر صاحب ما ټوله شپه د درد نه خوب نه دی کړی، زما ښی خپه درد کوي، د ورځې ښه وي خو ټوله شپه درد کوي. ما وی عجیبه ده، د دې ماشومې ښې پښه خو مونږ د زنګون نه ښکته کته کړې ده، نو دا درد څنګه؟ ما وی بچیه کومه پښه؟ وی ښی پښه، هغه چې تاره نه پرې کړې ده هغه خو اوس هم درد کوي. او ما وی چې زه به د درد نه لیونی شم. ما وی هو دا فینټم پین دی، ښه به شي. هغې بیا په معصومیت تپوس وکړو، ډاکټر صاحب زما پښه خو نشته نو درد ولې کوي؟ زما نه خو دا ګوډۍ ښه ده. هغې د ټیبل له ګوډۍ غېږې ته که ګوره دواړه پښې جوړې دي او موره بیا وایي ګوډۍ کې ساه نه وي نو دې ته درد هم نه کېږي. ډاکټر کاکا چې ما کې هم ساه نه وې نو زما پرې شوې پښې به درد نه کو. زما سره څه ځواب نه و. ما د درد دوا ورته په فایل ولیکله. هغې ګوډې پښې ته کتل او خپل د زنګون نه لاندې کته شوې پښې ته.
او ته ځان سره پټ پټ څه ویل. د دغې ماشومې درد تر ننه زما هېر نه شو. چې کله نن هم پیدل روان شم نو راته داسې محسوسیږي چې زما ښی خپه درد نه کوي، زما ښی پښې له یخني او ګرمي هم نه کېږي، لکه چې زما ښی پښه چینوي. د ښار د لوی نفسیاتي ماهر سره د علاج دا زما 8م کال روان دی. هغه ماته وایي چې ډاکټر صاحب فینټم پین منم چې شته، خو ستا مسله دا ده چې ته داسې محسوسوي چې ستا هډو د سره پښه نشته. داسې ناروغي خو زموږ په کتابونو کې هډو شته دی هم نه. ما وی ډاکټر صاحب ولیکه زما ناروغي دا ده فینټم فوټ. هغه خپل سر په دواړو لاسونو کې کلک ونیو او زه سره د دواړو جوړو پښو په ګوډه پښه د هغه د کلینیک نه راووتم.